بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لجنة علماء اسلام تاسو البشور د مجلس عمومي سپریم کونسل اجلاس منغوصلو هغه اجلاس کې زموږ د بشور د عمراو نظماو یونټانو هغه مشرکت فرماو سینیر اراکین هم پکښې وو او د هغه رقم زموږ چې کوم کونسلان دي نو منتخب کونسلان هغه هم پکښې وو. د اجلاس اجنډا وه نوې ګزله چې په ریزلپشن کې ورکول سوې وه پر هغه دغه ضلع په موضوع باندې باقاعده اجلاس وسو. په هغه اجلاس کې دوې فیصلې وسوې. په هغې کې یوه فیصله دا وه چې موږ د جمعیت علما اسلام تاسو البشور چې کوم ملګري دي کوم عمومي ده کوم موږ شاوخوا نور د جمعیت علما اسلام سینیر اراکین دي که د شورا اراکین دي هغه متفقه طور پر دا فیصله وکړه چې موږ د ضلع کاریزاتو چې کوم د نوې جوړېږي کومې ضلع ده چې د هغې کابینټ فیصله باقاعده کړې ده د هغه ته موږ د هغه سره اختلاف نه لرو. د هغې ضلعې جوړولو ته موږ ویلکم وایو. زموږ د بشور تر حده پورې چې زموږ کومه عمومي رایه ده هغه دا ده د هغه فیصله دا ده بلکې زموږ د اجلاس فیصله دا ده چې موږ د هغې ضلعې مخالفت نه کوو او زموږ دپاره چې موضوع ترینه ځای دی هغه ضلعپشن دی. موږ په ضلعپشن کې متفقه طور پر په هغه زړه ضلع کې موږ پاتې کېدل غواړو. د نوې ضلعې مخالفت نه کوو ولې زموږ لیار زموږ استوګنه زموږ روټ په دغه لار باندې برابر دی. د زموږ لپاره ضلعپشن چې دی هغه مناسب ځای دی. د اجلاس خلاصه او فیصله دا وه. دویمه فیصله دا وه چې موږ به د دې لپاره باقاعده د کابینې اجلاس کوو. په هغه اجلاس کې موږ د هر یونین څخه دوه زموږ چې کوم زرایه کسان دي هغه هم په دا اجلاس کې ناست دي. بیا په اجلاس کې باقاعده موږ کمیټیانې جوړوو. هغه کمیټیانې به بیا مختلف په کار کوي. څوک د فینانس کار کوي او څوک به د رابطې کار کوي او بعضې خلک بیا دا چې په نورو امورو باندې چې هغه ضروري امور یې پر هغه باندې بګایېږي. په هغه کې د نورو پاچیانو سره مجلسونه دي د نورو پاچیانو سره چې دی هغه میټینګونه دي. د راروان لایمل څه ته رامنځته کوو د نورو پاچیانو سره په دغه کې موږ رابطه لرو چې د په بشور کې کوم فرشتان چې دی هغه وجود لري. بیا که زموږ متفقه طور پر د دغه پاچیانو سره په دغه فیصله وشوه چې موږ یو دغه پارچیز کانفرنس راغوښتو په هغې کې بیا موږ لایمل پر مخته یې کوئ. هغه اجلاس را روان چې د کابینې اجلاس دی. په اجلاس کې بیا موږ کله فیصله کوو. بیا به موږ بېرته خپل اجلاس راغواړو نماینده اجلاس په هغې کې بیا له خپل ملګرو دا فیصله سنوو. بیا به نور لایمل چې دی هغه پر مخ موږ جوړوو. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ د تحصیل امیر وینا وکړه او زموږ متفقه فیصله چې کوم سپریم کونسل ورته وکیږي د تحصیل نه هغه دا ده چې زموږ د تحصیل برشور د تحصیل برشور کوم حیثیت چې دی چینجوي د پشنه سره و تحصیل کاریزات زموږ د دوی سره اختلاف دی په دا باندې او تحصیل برشور چې پر کم ځای وو په ضلع پشین کې او تمام دا سپریم کونسل متفقه فیصله ده چې موږ په پشین کې او پاته دویمه خبره دا ده لکه امیر صاحب چې وکړه زموږ د کاریزات د ضلع سره هیڅ اختلاف نشته. موږ اتفاق کوو او موږ دغه خبرې دلته نه چې په پریس کانفرنس کې کوو. دا موږ د حلقې و ام پی ای ته ذاتي طور ما دا خبره کړې ده چې وروره ستا یو دوه درې تحصیلان دي دغه درو تحصیلو باندې خپل ضلع جوړه کړه. موږ د علاقې خلک یا چې د مندودي راځي یا د شاګردي راځي یا د صابورې راځي یا د ژړ کسه راځي کاریزاتو دا ډېر تکلیف دی او زموږ خلکو 50 کاله یا 60 کاله بعد یعنې په پښین کې یو لاس نیوکه جوړه کړې ده چې هغه یا د ورور کور دی یا د پلار کور دی یا د خور کور دی یا زوم دی یا خورزه واده ده د شپې د تېرېدنګ دا ته ځای لري
اوس که چیرې موږ وقاریزات کې موږ شامله کړي نو په قاریزات کې به زموږ نوی ژوند موږ بېرته د شروع څخه سټارټوو لہذا زموږ چې څنګه زموږ حمید صاحب دا بیان وکړي په دې باندې به زموږ 14 یونین کونسل دي او موږ به هر یونین کونسل ته نمایندګي ورکوو په متفقت طور د دې بعد به د دغه خلکو د نمایندګانو کمیټې جوړیږي او دا کمیټې به زموږ د هر پارټي چې هغه د تحصیل برشور سره تعلق لري د هغه سره به په رابطه کې کېږي نور سوشل کمیټیانې دي یا نور ایکشن کمیټیانې دي کوشش کوو چې هغه موږ چونکې دا جنګ یوازې د جمعیت نه دی د جماعت نه دی او دا یوازې زموږ د پارټي نه دی موږ دا جنګ په ټولو چې دا زموږ په دا تحصیل بصور کې اوسي د دوی ټولو په ملګرتیا باندې دا موږ په مخ اخلو هغه جنګ څنګه حاصل کېږي آیا دا په ګورنمنټ صاحب رجوع کوونکو پکار ده آیا عدالت زموږ رجوع کوونکو پکار ده حتی چې مقصد دغه زموږ مطالبات نه مقصد موږ د هر ساعت د یوه شي څخه مخ نه اړو حتی لکه دا یو وخت کې چې دا د نوجوان اکشن کمیټې لانګ مارچ کړی وو د هغه چې په ټوله ګډه په آل پارټیز په پلیټ فارم باندې به زموږ د لانګ مارچ وي او دا به وي د کوټي ورډ ریډ زون ته به داخلیږو او در هر ساعت د مطالبه نه منل شوې د زموږ لانګ مارچ به هلته برقراره وي او حالت به احتجاج وي او حالت به ناست وي او حالت به بس وصل. حساب مجلس برق سره